عقبه بن عامر سره یو چوپان لکړه ورسره و میجه کتلې دوی مې رسول الله ته په حالت کې راغی ولمال یا رسول الله ما ته نصیحت وکړه قال امسك عليك لسانك دا ژبه دې قابو کړه دا ژبه دې کنټرول کړه ایله مه غږېږه امسك عليك لسانك ژبه دې بنده کړه املك عليك لسانك ژبه دې قابو کړه وبكي على خطيئتك چې ګناه او خطا او تعدا در سره وسول ژاړه په خلوت کې د خلکو مخ ته خو موږ شرمېږو چې اوس موږ کرایله کړو وایي ملا صاحبه ما دریات ملا وتړل خلوت کې خو ژاړه په سجده کې الله وبكي على خطيئتك که شرمېږې په خلوت کې الله ته وژاړه او وبكي على خطيئتك او بل څه شوکه درېیم نصیحت مې عقبه بن عامر دا دی چې کله د فتنو زمانه راله د کوره مه وځه كونوا حلس البيوت چې د فتنو اخراق یې ډېر مه ګرځئ هر ځای مه ځئ بیا به فتنې هلته راځي تاسې به بیا ښکار کوي او تاسې به نوشن کوي نو یو نصیحت مې رسول الله دا راته وکړي لا تسوبن احدا چاته ښکنځل مه کوه اوس ګوره راسئ دغه زما او ستا فرق دی چې ما تا ټول تېره شپه یې واجي صاحب ویله علما ګر ښه خبرې کوي په جلسو کې ښه خبرې کېږي لیکن عمل نسته زما او ستا او د صحابه کرامو فرق دا دی واوره د جابر ابن سلیم خبره قال فما سبقت بعد حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاطا چې د کومې ورځې سره رسول الله ما ته ویلي د ښکنځل مه کوه د الله په ذات مې قسم چې د هغې ورځې سه مې بیا نه آزاد سړي ته ښکنځل کړي دي نه مې مرغي ته ښکنځل کړي دي نه مې بزې ته ښکنځل کړي دي او نه مې اوښ ته ښکنځل کړي دي بزې اوښ ته نه ولې ښکنځل کېږي دا خو د بازار خلک د سر یې نه خلاصېږي انسان چې د حیوانانو سره ګزاره کوي په اصطلاح چوپان وي یا د هغه رقم په وطن کې چې غواوې لري دا خلک غوایي لري هغه کله کله د دې غواو حیواناتو سره په تکلیف سي کله لغته غورځولې کله خوش کړي دې ښکنځل هسې ستا څه ورسره هغه کم په هغه غواو په هغه ګلګي و په فلان کې وایي ما د هغې ورځې رسې بیا ښکنځل نه دي کړي دغه زموږ ستاسې او د صحابه کرامو فرق چې موږ خبرې د ملا صاحب اورو په دې رسته غوړ تر دې چپه غوړ چې د لمانځه وروسته رخصت کړو او بابا ډېرې خبرې دې وکړې ډېر وخت دې ونیو د جمعې لمونځ دې نه پس دې راتن کوي خو یې دوې خبرې وکړه بس یې کړه نو ته څه راته شروع دغه به یو نصیحت دا دی ښکنځل مه کوه ابوبکر صدیق صاحب خپل مرې ته خوشکه وکړل خوشکه چې ورته وکړل خپل د مرۍ سره په جنجال کې دی نبي کریم علیه السلام د اخوا باندې راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل مرۍ ته ګډ دی خوشکه ورته کوي نبي کریم علیه السلام چې واورېدل چې دی د مرۍ سره په جنجال دی څه ورته وویل لعنین وصدیقین لعنین وصدیق قلا ورب الکعبه د الله په ذات مې قسم چې لعنت کوونکی او صدیق دا دواړه نه سره جمع کېږي ته خو صدیق اکبر یې ته خو صدیق یې ته مرۍ ته خوشکه کوې ته هم خپل مرۍ ته په دې خبرو کې داسې یو ښکنځل غوندې الفاظ وایه لعنین و صدیقین دا دوه صفتونه نه جمع کېږي که چا ښکنځل کول هغه صدیق نه جوړېږي که څوک صدیق و هغه به ښکنځل نه کوي کله ورب الکعبه زما د کعبې په رب قسم چې ښکنځلو والا او صحیح رښتیا صادق انسان دا دواړه صفتونه نه سره جمع کېږي وایي اگر ته ابوبکر صدیق صاحب داسې شاته وکتل که ګوري چې نبي کریم علیه السلام دی فقال هذا حر لوجه الله یا رسول الله زما څخه غلطي وسول زما د دې غلطۍ جبیره دا ده چې تا ما د الله دپاره آزاد کړی نن موږ خپل د غلطۍ جبیره نه کوو چې پر کومو پیسو دي د یو چا سره جنجال وکړي لاس دې واچوي ښکنځل دې وکړه غلطي در څه وسوه راولاړ شه دا پیسې واخله چې ګوره نفسه ما د دغه پیسو په خاطر باندې جنجال وکړي دا پیسې والله که زما کور ته ولاړې شي دا دې صدقه سي در سزا ده بزرګان وایي تاسې یو عمل وکړئ د ځانه سره وعده وکړئ زه غیبت نه کوم نفس دی که نه د امام غزالي صاحب احیا علومالدین کې لیکلي دي هغه خو غیبت نه کوم که دې وکړي بیا څه کوي وایي نفس ته سزا کښېږده څنګه سزا داسې سزا ورته کښېږده که چیرې ما نن د سهاره څه تر ماښامه پورې غیبت وکړي زه به 20 رکعته نفل کوم نفس وایي خورا ټنبل شی دی د دې شیانو څخه خورا بد وړي که دې یو وار غیبت وکړي 20 رکعته نفل په وکړه که دې بل وار غیبت وکړي 10 رکعته په وکړه تاسې وایي موږ تجربه کړې چې بیا به دا نفس به بیا د غیبت نه معنی خو دلته ګوري 20 رکعته 20 رکعته په خشوع خضوع خورا زور غواړي زموږ خلک ویني څوک صافیانو ته ځغلي په تراو کې څوک تور چاند ته ځغلي څوک څوک بولان ته څه پیږي هلته د 25 دقیقو تراویح کېږي هلته د 8 دقیقو تراویح دا ولې ځغلي دا خو دغه نفس دی نو حافظ صاحب چې یو ساعت یو پاو په خشوع خضوع تلاوت کې ځغلي دا د نفس ټمبل دی څونه پر روژه خورو ټیغ چې انسان ته پر تراوو موږ ټیغونه کاږو خورو یې پر روژه مات ټیغ یې پر تراوو کاږو یو د هندوانې خوند کوي بل د روی افزا خوند کوي بل د غورمې خوند کوي بل د وریجو خوند کوي دا نفس دی چې ځغلي څه در سوي خو هغه سړی هېڅ مشکل نشته اوس که بانډار شروع وي ورکې که شروع کړې ورکې په یاران به موجود وي ورکو والا سر به خلاصېږي چې لمونځ وکړي یا کړی ورته کښېږدي د شپې تر 3 بجې پورې ورکې نه غمیږي
چکه خو به مې لیدلي ځوانان اوس په چکې مخته شول اوس یې بیا دونه طریقې وکړه په ټلیفون کې چکه شروع په ټلیفون کې ورکې شروع شولې څوک مال دا څوک در سره کوي ټلیفون یې را سره کوي هغه هم در سره کوي تیم ورسره پر دې لا یعنی شانو باندې 3 ساعته تېر که مشکل نشته لیکن تاسې بیا روژه وینئ د خیرات د نن یې ومه ده د برات دې ته لنډۍ برات وي دې ته مال دا یو چا عجیبه نوم پرېښی دی سر راګرځئ مخ راګرځئ بیا روژه یې تاسې به وینئ چې خلک به زغلي څوک به صافیانو ته زغلي څوک به بولان ته زغلي څوک به څه سره 25 دقیقې تراویح کوي 48 دقیقې دغه ټمبل نفس دی نو بزرګان وایي که دې ګناه وکړه نفس ته سزا کښېږده یوه سزا یې دغه ده که ما دا ګناه وکړه بعضې کسان بیا د نفلو عادت یې داسې وه که مې دا ګناه وکړه 500 روپۍ به خیراتوم که مې دا ګناه وکړه ما د خدای سره واده کړې ده چې 100 روپۍ به خیراتوم 2-3 ورځې به دا پیسې مصرفوي لیکن اخواته به بیا هغه د دغه رقم یې مه کوئ دا څه خلک دي نوم بیا نه اخلو خو دا خبرو سم اخلاق بیا لوی خبرې جوړي څه خلک ووایي دغه ډېر دی وایي دغه یو لفظ یې درسره وایي دا یو لفظ دی دلته کې بیا ادبي راځي دا بوړه دوی وایي بعضې کسان وایي دغه ډېر ویل کېدل هماغه نو مه کوئ چې بیا مخکې چې بیا هغه شی بیا جمع سوی چې ما څه دا کار سوی وایي دا بیا ډېر اخر ته وایي دا خلک راټول شوي چې راسي دغه بې ادبه لفظ به نه وایي هر چا که وایي هغه به 500 روپۍ جرمانه یې هر چا که دغه بې ادبه لفظ وایي ښکنځل دي خو نو دا به جرمانه یې ږدي وایي دغسې یو ترتیب و یو ځای خو دا جرم یې سره ایښی و یو ځای داسې یو سړی بند راغی خو طاقت یې نه کېدی نه او هلته دا شی پروت که چا دا لفظ وایي بیا خو 500 روپۍ ږدي وایي دی یې راغی ورته ودرېدي وایي هلته پر ابل یې غږ وکړي دی چې در ته راغلی ولې یې خو یې چې هغه شی خو 500 نسته راسي که 500 راسي خو یې خو یې چې هغه خو 500 نسته یا 520 نسته یعنې هغه مې درکوئ نو خو هغه نسته نه نو هغه طریقه هم نه ده چې مخکې بیا تا جمع کړي دغه طریقه ده چې 10 رکعات 10 رکعات نفل نو یو نصیحت ما دا پوښتنه وکړه چې ما قال لا تسبن احدا ښکنځل چاته مه کوه په ښکنځل کې د ذات توهین راځي د ذات توهین سره رسول الله منع کړی د ذات توهین سره قرآن منع کړی ده یو سړی کافر دی کفر یې بد شی دی لیکن ذات یې کفر نه دی بد شی یو سړی فاسق دی فسق یې بد شی د ذات نه دی بد شی قل انما انا بشر مثلکم بشر دی که نه دی ولقد کرمنا بني آدم انسان ته الله عزت ورکړی دی که دې ښکنځل ورته وکړه د دې مطلب دا دی چې تا د توهین وکړي حدیث شریف کې راځي لا تسبوا الوجه مخ ته ښکنځل مه کوئ ملا علی قاري صاحب الفاظ کفر کې لیکلي دا بعضې مسایل دونه نازکې دي وایي که چا مخ ته ښکنځل وکړه په کافر کېږي که چا مخ ته ښکنځل وکړ چې ستا مخ څه وڅکم ستا مخ داسې کم ستا په مخ داسې سر دی که نه دی سر او مخ که چا سر ته ښکنځل وکړه یا مخ ته ښکنځل وکړه وایي دا سړی کافر کېږي زموږ څه سا دی ستا سر څه وڅکم ستا په سر څه وڅکم دا کیسې دي که نه دي لا تسبن احدا توهین به د ذات نه کوې توهین د عمل ته بیا بد وایي چې دا فاسق دی دا فاجر دی دا ګناه کوي ذات ته به توهین نه کوې نو یو نصیحت یې ما ته دا وکړي لا تسبن احدا ما پر هغه نصیحت باندې داسې عمل وکړي چې میا بادشاه ته ښکنځل نه دي کړي دوم نصیحت یې دا راته وکړي چې نیکي د نیکۍ ځای راغی بیا نیکي کوه نیکۍ ځای چې راغی پر سړک باندې یو